خګوره زه راځم لیبارټري ده کنیکټ صحیح شو زه یو نیو ډیټابیس الم لیب په نوم باندې صحیح ده اوکې په دې لیب کې لیب دی رائټ کلیک نیو ټیبل patient ID name address phone number صحیح شو کنټرول اس ورکوم چې patient بیا دا ورکوم دی ل ID تب پاس دغه پرایمری کی کنټرول اس د پیشنټ ټیبل شو رائټ کلیک نیو ټیبل ډاکټر آی ډی صحیح ده پیشنٹ آی ډی کم پیشنٹ ورغی صحیح ده ډاکټر نیم او بیا دایره بعد کانټاکټ ډاکټر کانټاکټ صحیح ده کنټرول اس بیا دا نه بعد رائٹ کلک ٹیگ آئی ڈی اوس ګو ډایګنوستیک دغه ته وایي ټیسټونه میسټونه جوړ صحیح ډایګنوستیک آئی ډي انوار 4 ډاکټر آئی ډي کم ډاکټر پیشنٹ آئی ډي کم پیشنٹ اساین شو صحیح ده نیم د دې څه ده د ډایګنوستیک صحیح ده یعنی ډایګنوستکس صحیح ده انوار 4 او د دې یو چارجز څومره دي یو ډایګنوستیک کنټرولز او بیا دا نه بعد ورکه چې صحیح شو بیا دا نه بعد رائټ کلیک دلته نیو ټیبل والا ورکه چې پرې دا زوس ورزم بلې شي شو لګه بلې شي پیشنٹ ډاکټر ډایګنوستیک پرسپیکشن ګوره پری آی ډي صحیح ده پیشنٹ آی ډي کم پیشنٹ دا شو پرسپیکشن پیژنې د دوی وای صحیح ده ډرګز صحیح ده ډرګ آی ډي نیم د ډرګ چې شي او همدارنګه ټایپ چې ده ټابلیټ دي چې دي صحیح او دینه بعد بس صحیح ده کنټرول اس او بیا دینه بعد ور کې چې پرسپیکشن صحیح شو دا دی بل رائټ کلیک نیو فیس آی ډي صحیح ده او پیشنٹ آی ډي صحیح ده او بیا دینه بعد ورکو چې فیس ټایپ صحیح ده او بیا ورکو چې فیس څومره فیس کنټرول اس او ورکو چې فیس ټایپ زه راځم ډایګرام جنریټ کوم د پر رائټ کلیک نیو ډایګرام دا ډایګرام زه کارالم بس د ریلیشنشپ لګا اسانه صحیح ده ها اډ بس ته پینځه ډیر دي نه ما کم خو نه دي داسې ډیر دي بس ته شپږم چې راته وي د خیر اوس پام دی کې مال سره غس صحیح مکمل کانسپټ هم کلیئر ډایګرام انډرسکور لیبارټری ټیک اوس پیشنٹ خدا سره پیشنٹ رجسٹر کیږي دا غي رجسٹریشن دی صحیح ده کنه نو اوس یو پیشنٹ چې دی هغه یو ډاکټر ته تلی شي صحیح ده
نو دلته چې کوم تاسو سره ډاکټر آی ډي د پدې کې به پیشنټ باندې چې ولګي پرایمري کی به ولګي کنټرول اس صحیح ده کنه نو دا د ځکه بدلته دا راګي چې پیشنټ ته تکرار نه باید پرایمري کی یو ځل تکرار شي چیرې ډاکټر 1 ته پیشنټ 1 راغی خو که دویم ځل به ته 1 ورکې به نه یو پیشنټ صرف یو ډاکټر شي صحیح بل ډاکټر بنا کی نو راواله او دا خو موږ د څه نه کوو موږ دلته یو بل خبره اوس منځ راغله زه بیرته دا راګومه کې دې شي چې یو پیشنټي او هغه زیات ځل ډاکټرانو ته بار بار راځي نو به دې لپاره د دې په دواړو 1 to many ریلیشنشپ جوړ کو د پیشنټ سره صحیح ده او اوکې به چې سره ګوره ډاکټر آی ډي او پیشنټ نه ګوره پیشنټ صحیح ده او پیشنټ آی ډي صحیح ده او پیشنټ نه او ډاکټر ګوره ډاکټر صحیح دی ډاکټر آی ډي یا پیشنټ دا د پیشنټ آی ډي صحیح شو په دې کې به هم د پیشنټ آی ډي سره د ارتباط جوړ صحیح شو زه ګورم چې دا یو پیشنټ اول به دې سره ریلیشنشپ جوړ کو زیات ضرر راتلی شي فیس داخله شي صحیح ده کلیک اوکې دې ریلیشنشپ جوړ یو پیشنټ چې دی هغه زیات پرسپیکشن ورته لیکل کېږي نو دلته وګوره زیات دوايګانې ډسپرینم ورته لیکل کېږي د دواړو سره یو پیشنټ په یو ځل فیس ورکړي خو بل ځل کېدی شي بیا دویم ځلي به راشي اپډیټ کې به نن مریض او سبا به مریض شي سبا به مریض شي صحیح نو پیس به بار بار ورکوي صرف با قسم هغه وي او بیا دلته ورکه چې ډاکټر او پیشنټ دلته به دې دواړو صحیح ده او بیا یو ډاکټر یو دغه ته چې دی زیات ډایګنوستیک لیکل کېږي پیشنټ ته صحیح ده اوکې دلته یو پیشنټ زیات ډاکټران ته تلی شي نه یو ډاکټر زیات مریضان ته تلی شي یو پیشنټ چې دی یو دا ځل یو ډاکټر ته راغی بل ځل کېدی شي بل ډاکټر ته لاړ شي یو ډاکټر زیات مریضان ته خو هغه داسې اوس صحیح راځي دا سیسټم صحیح دی صحیح ده اوس دې ته متوجه شئ پوه شئ پې نو داسې ریلیشنشپ ته زموږ استاد ضرورت دی داسې راځم صحیح ده کنټرول اس اوس ګوره دلته یو شي تاسو پامي چې کله تاسو د پیشنټ او د پرسپیکشن یا د بل شي دواړو ترمنځ ریلیشنشپ جوړوي پیشنټ نو باید د دې ډیټا ټایپ چې څنګه دی باید د دې ډیټا ټایپ هم یو شي او هم دې خراب کو اوس چیرته یو انټیجری او بل انوار چاري یا ټیکسټ نو بیا به کار نه کوي صحیح ده او کچیرته یو در سره انټیجری او بل دغه ګډوډي او دواړه در سره یو رقمي کې انټیجری کې انوار چاري کې ټیکسي کار شي نو به در سره کار کوي صحیح ده دا کوم ریلیشن شي د دې دوه ترمنځ دا ټایپ سیم لکه اوس ګوره زه د پیشنټ او د پرسپیکشن کې د پیشنټ ارتباط سره جوړوم صحیح ده نو دلته چې کوم پیشنټ دی صحیح ده د دې ډیټا ټایپ څه ده رائټ کلیک ټیبل ویو سټانډرډ صحیح ده د ډیټا ټایپ د موږ سره انوار چا صحیح نو باید دلته چې کوم سره د ریلیشنشپ د دې جوړه د دې ټایپ هم باید شي انوار چا دا دواړه باید سره سیمې چې کله ریلیشنشپ کچیر د سیم نه به کار خرابي یو خبره بل خبره دا ده چې د ټولو کې باید د سیستمي چې ریلیشنشپ جوړه باید دا قانون عملی کی صحیح ده دویمه خبره دا ده چې ولې ما دلته بار بار دا پیشنټ آی ډي او پیشنټ مې ته ورکړه دلته ځکه چې یو پیشنټ چې رجسټر شي هغه به فیس داخلي کنه نو چې فیس داخلي یو کس فیس آی ډي ورکړي چې دویم نمبر فیس نو پیشنټ هم سپیسیفای کوي چې دې پیشنټ نه اخلو صحیح ده نو دې لپاره مونږ دلته ورکو چې یعنی پیشنټ آی ډي ورته معلومه او چې را دا فیس د کم پیشنټ نه واغستل شو صحیح ده نو دا کنټرول اس کې دا ډایګرام او راشي سو کې انټری پکې وګي ټیبل کم اول به پیشنټ رجسٹر کیږي ریسپشن کې صحیح ایډیټ یره زور کوم پیشنټ PAT 11001 صحیح ده زور کوم جانان خان ایڈریس
فون نمبر یې موږ سره ده صحیح ده P8003 اسلام دی او د کابل نه بلکې اسلام آباد بس نمبر صحیح ده دا وشو اوس تراشه دا ته دغه کوي کنه ډاکټر ته ورځي صحیح ده ایډیټ کا صحیح شو ډاکټر آی ډي ورکې چیرې DOC1 پیشنټ آی ډي کم پیشنټ ورته راغی P8002 ورته راغی نو بیا ورکه ډاکټر نیم اسلام ډاکټر ته راغی خپل نوم ورکړي صحیح او کانټاکټ نمبر یې دا نه اخلي ځکه چې دا پیشنټ در سره رجسټر نه دی په دویم نمبر باندې په 3 نمبر باندې سره رجسټر نو دا کته د سکیورټي د ریلیشنشپ چې یعنی یو شی باید په صحیح طریقې سره انټر شي په غلط طریقې سره نه صحیح ده نو اوس دا پیشنټ دا ډاکټر ورته پرسپیکشن هم لیکي نو ته راځي پرسپیکشن ته ایډیټ راځي او ورته لیکي چیرې ډرګ آی ډي D1 او پیشنټ آی ډي کم پیشنټ ته لیکي دا ډرګ P8003 ته صحیح ده نو کچیر ته زور کو P8001 ته شته ده 001 ته صحیح ده اوس ګوره P8001 نیم چې شي ورته ورکړه ډسپرین ورته ولیکه ډسپرین والا صحیح ده او ټایپ یې چې د ټابلیټس دي صحیح ده نو ګوره P8001 یې واغستو صحیح ده که زه ورکم چې یاره مثال دا ما سره P8001 نه P8005 نو نه به ځکه چې دا مریض رجسټر نه دی نو دوايي چشته ورته لیکي صحیح ده دا مریض رجسټر نه دی نو دوايي به ورته څه ولیکي نو دریم نمبر ورکې دا پیشنټ کې راجسټر کیږي پیشنټ کې به رجسټر کیږي صحیح ده ښه اوس دلته د یو بل شي خبر هم ده چې بیم اکټیویټي صحیح نه راځي اوس یو پیشنټ چې دی یو ډاکټر چې دی یو ډاکټر هغه زیات پرسپیکشن لیکي کنه صحیح ده نو د ډاکټر ریلیشن براواله او ته به د پیشنټ د پرسپیکشن سره جوړ کې د دیم اوکے کنټرول اس او یس نکیږي دلته چینجز ختم کوي او ځل به کیږي ګوره سکیورټي دغه شی متوجه شي اوس ګوره کنټرول اس ما څنګه سیستم جوړ کو چې یاره یو ډاکټر چې دی هغه زیات پرسپیکشن لیکي شي د یو مریض لپاره نو 1 to many مې د پرسپیکشن سره جوړ کو د ډرګ سره مې جوړ کو نو که اوس چېرته یو ډاکټر ډرګ یو چاته لیکي رائټ کلیک ایډیټ صحیح ده نو ډاکټر آی ډي خپل ورکوي چې یاره ډرګ آی ډي ورکوي چې D1 پیشنټ آی ډي ورکوي پیشنټ 01 صحیح ده پام مې ګوره 001 پیشنټ صحیح ورکوم 001 نیم یې دی موږ سره جان دغه ډسپرین ورته لیکم او ټایپ یې دی ټابلیټس نه بکی ولی چې دلته کته ډاکټر ته راشي نو په ډاکټر کې تا سره دا مریض ته نه دلته مریض دریم رجسټر دی نو ته ډاکټر څنګه ورته مې دوايي الته ګوره دا ډیر یو ضروري شی دی صحیح ده چې اوس دلته مطلب رجسټر دی ډاکټر سره یو مریض د پیشنټ 3 په نوم راغلی دی ورته چک کړی دی او دلته دوايي ته لیکي پیشنټ 1 ته دا امکان لري صحیح ده چې پیشنټ 1 او 3 رجسټر دی په ریسپشن کې خو دې ډاکټر ته چې اوس راغلی دی دا ډاکټر پیشنټ 3 ته دا دوا ورکوي ځکه چې ډاکټر ته رسېدلی اول کوم یو مریض دی پیشنټ 3 دی په مطلب پوه شوي نو اوس دلته چې ته ورکې نو ته چې ډاکټر سره کم مریض رجسټر یا ولا هغه به ورکې نو 3 دی 3 ورسره رجسټر دی ګوره P8003 D1 ډسپرین ډاکټر وایي ګوره دلته ډاکټر ته کومې راغلی دی دلته راشه ډرګ آی ډي 1 ورکوم پیشنټ آی ډي کم پیشنټ ورکې P8003 ورکې صحیح ده دا او دا بیم نالي ګورو چې دلته په ټیبل کې کوم یو رجسټر دی په ریسپشن کې ګوره 1 ډاکټر کن رائټ مینیا دې دواړو ترمنځ د پیشنټ او پیشنټ ترمنځ اوکې
راشه ډاکټر کلوز کا او ډاکټر ته وګوره چې ډاکټر ته کم مریض راغی ډاکټر هغه مریض انټر کوي صحیح ده پیشنټ 3 ورته راغلی اوس ډاکټر ورته ډایګنوسټیک لیکي صحیح ده هغه لیکي ورته ډرګ ورته لیکي 1 ډرګ صحیح ده او پیشنټ آی ډي P8003 جانا او ټایپ دی دا بیرته نارمل کوي صحیح ده ډیلیټ کوي بس امن ته بار اسیم رجسٹر دی ته رجسټریشن ضرورت نشته د ریلیشن شپ شته دی بار سره صحیح ده نو دلته اوس ورته چې را ډرګ آی ډي DR1 او پیشنټ آی ډي P8003 ته ورکوم چې شي ورکوم ډسپرین ورکوم او ټایپ دی ټابلیټس اخلي صحیح ده پوه شئ مطلب باندې نو دې کار دا دی چې نه په دې طریقې سره موږ دا کوو نو اوس اماغه یو ډاکټر دی کې دی شي DR1 صحیح ده اماغه پیشنټ 001 تم دوا لیکي صحیح ده ورته لیکي پاراسټامول صحیح ده او دې ټابلیټ دی او ګوره به اخلي یو ډاکټر دی زیاتو کسان ته غلي کې شي صحیح شو دا کار دی ډرګ لیکي شي زیات ډرګونه زیات مختلف پیشنټ ته لیکي شي صحیح شو او ګجر ته یو ډرګ ولیکي هغه مطلب دا چې په یو ور باندې هغه ته نشي ورکول اوس کې چیرته د فیس ترې شي فیس ته نه اخلي نو اول خو چې فیس آی ډي ورکړي چې فیس 1 د کم پیشنټ نه حاصل کی P8003 نه حاصل کی صحیح ده فیس ټایپ کنسلټیشن ډاکټر کنسلټیشن 3000 صحیح ده دا ورکړي پوه شئ بل کوم پاتې شو خو په دې خو ان شاء الله چې پوه شئ ډایګنوسټیک ټیسټونه ورته لیکي نو ډایګنوسټیک هم ورته لیکي شي ډایګنوسټیک ټیسټونه د بي ټیبل جوړوي او بیل جوړي ډایګنوسټیک پیشنټ آی ډي چې 1 ډایګنوسټیک 1 چې لیکي پیشنټ کم پیشنټ ته لیکي P8003 ته لیکي چې ورته لیکي بلډ ډایګنوسټیک ورته لیکي صحیح ده او چارجز په راځي 3000 روپۍ صحیح ده همدا ډایګنوسټیک 2 ورکه ګوره دویم ډایګنوسټیک چې دی هغه پیشنټ دغه طریقه مو پیشنټ 003 ته لیکم ورته ما چیرې بلډ ګروپ ټیسټ هم ته وکړه صحیح ده کنه د دې د 2000 روپۍ ټیسټ صحیح دریم نمبر ټیسټ چې دی ډایګنوسټیک 3 دام P8003 ته لیکي صحیح ده او ورته لیکي چې مطلب دغه ټیسټ ورته ملاریا او صحیح ده که اوس چېرته بیا داسې اوس بیا ځکه یو مریض دا ټول دغه وکړي معاینه او دغه فیسونه بیا څنګه جمع کېږي نو هغې دپاره به بیا دغه جوړو انوایس سیسټم جوړو هغې کې بیا ټیم لګېږي صحیح نو دا اوس که ته چېرته وایې چې یاره ډاکټر معلوموي چې یاره یو مریض معلومومه سلیکټ آل فرام ډایګنوسټیک صحیح ده ویر پیشنټ آی ډي is equal to single code چې سره P8003 سره نو دې راته وښایي چې دې ته څومره ډایګنوسټیک لیکل شوي دي 3 ډایګنوسټیک صحیح ده 3 ټیسټ بلډ ګروپ او ملاریا صحیح ده که نه نو دا ویډیو خو صحیح ځان سره وګورئ بیا به وکړئ نور څه بات کوو او د دې استاد د دغه کانسپټ د څه مونږ ته وښایه